عائشة رضی الله عنها وی چې رسول الله سلم باندې مکله څه مرض و تکلیف به نو په خپل ځان به دا دوه صورتونه وو او چوف به یې دم درې ته وایي ښه اجازو ته پکې ضرورتونه نشته. ښکلې طریقه دا ده چې په کوم ځای دې تکلیف ته لاس کېده او دغه دوه صورتونه وو چوف که انشاءالله الله به دې ښه کړي. دا شپه راولګي تیاره خوره کړي. دې ټیم کې هر قسمه شر چې دی هغه یي پیریان ومي دا چې کوم بېلارې خلک دي نشیان دي فحش خلک دي فسق او فجور کې دوی اکثر د شپې ګرځي راګرځي. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خپل ماشومانان د شپې یو وخت کې ماښام کې دغه ټیم کې بهر ته مه پرېږدئ ځکه چې پیریان خواره شي. نو یا الله ما وساته د شر د شپې نه کله چې خوره شي. او چې یهودیانو کې یو کس به د رسول وسلم خدمت کو نو هغه به د رسول وسلم نه د هغه دا ویښته پټ پټ وړو چې بیا یې په هغې باندې جادو وکړو. لبید ابن الاعصم یهودي پې جادو کړی او د لبید یو خور وه د دې یهودي هغې به دا وی که چېرته دی نبي نو الله به یې خبر کي ان یکن نبیا فسیخبر او که دی نبی نه نو بس دکه جادو به یې ختم کي او دا جادو به یې کوی ته گزار کړی و. الله رب العزت خپل پیغمبر چې دی د دې نه خبر کړی او زه پناه غواړم د پوکو د چا نه په غوټو کې چې پوکي ورکوي د هغه ښځو نه وایي دې کې اشاره د لبید لوڼو ته ده چې په رسول وسلم جادو کړی دی. هغه جادوګرانې وي او هغوی 11 غوټې تړلې وي 11. الله رب العزت دا دوه صورتونه راولېږل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د عصر ختم شي نو په دې کې آیتونه هم 11 دي. ګورئ ښه په دې صورت کې آیتونه څو دي 11 دي. بله مسله دا یاده کوي چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم جادو شوی و هغه داسې یو مرض و لکه په سړي باندې چې مرض راځي صعیب داسې نه و چې هغه دې د رسالت خلاف وي او د هغې سره دې ټکراو کړي. نه صرف په رسول وسلم باندې دومره نری اثر کړی و چې هغه به وي دغه پلانې کار ما کړی دی او هغه به یې کړی نه و یا به وي ما نه دی کړی او هغه به یې کړی و بس نور داسې اثر یې پې نه و کړی چې هغه په وحي بیانولو کې ګډوډ شوی دی د دین پر را رسولو کې د هغه نه کمی شوی دی نه او دا خبرې مخکې تفصیلا ذکر شوي. بله مسله دا چې جادو اثر کوي په اذن د الله سره دلیل پې څه دی دا آیت دلیل دی که چېرته جادو اثر نه کولی نو بیا موږ ولې وایو چې یا الله موږ د دغه زنانو د پوکو نه ساته. بله مسله دا د نارینهو دپاره هم دی ولې د نارینهو هغه پوکي برابر دي همدغه شی دی خو اکثر زنانه دا قیسې کوي نو ټولو دپاره دا یو شی دی. سورة الکوثر 130 نمبر دی نازلېدو په اعتبار سره 15 سورت دی د سورة العادیات نه وروسته نازل شوی دی او د سورة التکاثر نه مخکې او په دې کې 3 آیتونه دي. سورة الکوثر دا مشهور نوم دی او دې ته سورة انا اعطیناک الکوثر هم ویل کېږي. بعض علما دې ته سورة النحر هم وایي دې ته سورة النحر او دا مکي سورت دی. اگر که بعض علما دا وی دا مدنی دی د صلح حدیبیې په موقع نازل شوی چې رسول صلی الله علیه وسلم خوشحاله شي او قرآن کریم کې د ټولو نه لنډ صورت هغه دا دی. قرآن کریم کې د ټولو نه لنډ صورت هغه دا دی 15 صورت دی. موضوع د صورت واضحه ده الله چې کوم احسان کړی دی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې او کوم احسانات د هغې تذکره. سبب نزول د رسول صلی الله علیه وسلم زامن چې کله وفات شو قاسم او ابراهیم قاسم او عبدالله نو د قریشو د کمقلانو دا خبره شروع کړه لکه عاص بن وائل عقبه ابو جهل وانه ابتر
دا بې ذکره دی ښه موږ چې ورته میرات وایو د داسې تذکره نشته. الله اکبر. یو اثر کې داسې راځي عبدالله ابن عباس وایي د رسول صلی الله علیه وسلم دا مشر زوی نه و، قاسم دی مشر و، بیا زینب وه، بیا عبدالله و، بیا ام کلثوم، بیا فاطمه، بیا رقیه. د په حساب سره دا رقیه وروسته کړې دی وایي دا قاسم مړ شو فهو اول میت من اهله و ولده، اولنی کس د هغه په خاندان کې دا مړ شو بچو. بیا عبدالله مړ شو. نو عاص بن وائل وی قد انقطع اثره، د ده خو تذکره ورسه ختم شو. الله دا صورت راولي. یو قصه کې داسې راځي چې کله دا قاسم و عبدالله مړه شو که نه، امام بغوی دا قصه ذکر کړې ده او دا اثر وی کله چې قاسم و عبدالله مړه شو، رسول صلی الله علیه وسلم د عاص بن وائل سره ولاړو سره خبره یې کوله په مسجد حرام کې. نو عاص بیا د رسول صلی الله علیه وسلم د خوا نه لاړ، نو قریش ورته وویل من الذي كنت تتحدث معه، دا ته د چا سره ولاړ وې، خبرې د چا سره کولې؟ وی ذاک الابتر، د هغه بې خیر او بې ذکره سره ذکر یې چې ختم شوی دی، څوک چې به یې یادوي نه، هغه زامن یې چې مړه شوي دي میرات شوی دی، د هغه سره به خبرې کولې. الله رب العزت دا آیتونه راولېږل. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یقینا من درکړی دی تا ته ډېر خیر. الکوثر په عربۍ کې ډېر خیر ته وایي. نو یو خیر نه دی چې الله ورکړی دی پیغمبر ته، که نه یو خیر دی ډېر دی، کم بشماري. خو یو پکې رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی چې هغه حوض کوثر دی. الکوثر صرف ته دا نه وایي چې حوض کوثر الله ورکړی، خیر ډېر دی، یو خیر پکې څه دی؟ حوض کوثر. رسول صلی الله علیه وسلم په ډېرو حدیثونو کې د دغه حوض باز کړی دی. په صحیح مسلم کې حدیث دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا یو ولده چې زما رب ما سره لوز کړی دی، علیه خیر کثیر، ډېر خیر پکې. وهو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه، قیامت پر ورځ زما امت راځي دی حوض د موبس کې. د هغې هغه لوښي چې دي، هغې هغه په کومو لوښو کې چې به د اوبس کې کېږي، کوم ګیلاسونه چې دي د هغې شمار دومره دی لکه اسمان کې د ستورو. نو یو بنده به ته وایي راښکولی شي، وایي زه به یم چې یا الله دا خو زما امتي دی، نو ما ته به وویلی شي چې تا ته پته نشتي چې ستا د مرګ نه بعد د په دین کې څه کارونه کړي. د دې نه مسله دا راووته چې که څوک دا غواړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د حوض نه اوبه وڅښمه، نو هغه به د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان. که په دین کې نوي کارونه وکړو نو د دغه حوض د اوبو نه به محرومه وي. فصل لربک وانحر، نو مونځ کوه د پاره د رب خپل او قرباني کوه. دومره احسانات یې د باندې کړي دي، نو خاص د هغه بندګي کوه. ان شانئک هو الابتر، یقینا دشمن ستا خاص هغه بې خیره دی. سورة الکافرون 109 نمبر سورت دی، نازلېدو په اعتبار سره 13 دی. د سورة الماعون نه بعد نازل شوی دی او د سورة الفیل نه مخکې، او په دې کې شپږ ایتونه دي. دې ته سورة قل یا ایها الکافرون هم ویلی کېږي، او دې ته سورة الاخلاص هم ویلی کېږي، دې ته سورة العبادات هم ویلی کېږي، او دې ته سورة الدین هم ویلی کېږي. موضوع د سورت واضحه ده، براءت د شرک او د کفر نه، اعلان کول چې زه بری بیزاره یم د هر هغه چا نه او د هر هغه څه نه چې مشرکانې بندګي کوي. د دې صورت په باره کې یو روایت کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر په سفر روانو، یو کس تلاوت کو قل یا ایها الکافرون وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واورېد وی اما هذا فقد برئ من الشرک، هر چې دا سړی دی د تلاوت چې کوي دی د شرک نه بیزاره ده او اعلان د براءت یې وکړو. چې لږ مخکې لاړ یو کس ته قل هو الله احد تلاوت کړ،
رسول وسلم وی بها وجبت له الجنه، د دې دپاره جنت لازم شو. یو روایت کې داسې هم راځي او ډېر ملګري د دې نه نه دي خبر. رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته دا نصیحت کړی و، وی کله چې د شپې اوده کېږي نو قل یا ایها الکافرون وایه، نو که ته مړ شوې نو داسې به مړ شي چې د شرک او د کفر نه به بیزاره. د سورت اخلاص سره په ډېرو ځایونو کې دا یو ځای ویلی کېږي. لکه ماته یو ځای وښایه په ویترو کې، سحر په سورتو کې، ماښام په سورتو کې، طواف هغه 2 رکاتو پای کې دا ویلی کېږي. سبب نزول واضح دی چې د قریشو بعض کسان راغلي وو په رسول وسلم پسې. ابرز موږ تفصیلي قصه ذکر کړه او آخري ګوره داسې کار به وکړو چې یو کال ته زموږ د دې بوتانو بندګي کوه، یو کال به موږ ستا د دې کوو، چې نه منې یو کال ته زموږ د دې کوو، موږ به 2 کاله ستا د دې کوو. الله رب العزت دا صورت راولو. یو حدیث کې داسې راځي چې دا صورت ربع القرآن دی، د قرآن 4مه برخه ده. اگر که سند کې خبرې شته د قرآن 4مه برخه ده. څنګه 4مه برخه ده؟ فایده یاده کړئ. قرآن کې چې کومې خبرې دي، یا توحید دی، یا رسالت دی، د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت خبره ده، یا د دنیا احوال دي، یا د آخرت احوال دي. 4 قسمه خبرې دي او په دې کې د توحید بحث دی. نو دا 4مه برخه د قرآن ده. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون تو يا كافرانو لا أعبد ما تعبدون بندگینکم داگی چی تاسوی بندگی کوي ولا أنتم عابدون ما أعبد او نتاسو بندگی کون کی داغ چاچی زی بندگی کوم ولا أنا عابد ما عبدتم او نز بندگی کون کی یم داغی چی بندگی کوي تاسو ولا أنتم عابدون ما أعبد او نتاسو بندگی کون کی داغی چیزے بندگی کوم لکم دینکم ولی دین ستاسو دا پارا دین ستاسو دے او زما دا پارا دین زما دے. تاسو لگیاو سی بخبل الارز بخبل او دی وقت کی لا دا جهاد حکمم نو راگلے مکی دور دے تاسو بخبل دین عمل کر منگو بخبل دین. سورة النصر، سورة النصر یوصل لسم نمبر سورت تی او د نازلیدو په اعتبار سره یوصل 14 نمبر سورت تی. دا اخرنی پورا سورت نازل شوی، اخرنی سورت د قرآن دا نازل شوی. قرآن کی سو سورتونه دي؟ یوصل 14 دیکھ 3 آیتونه دي. سورة النصر، النصر دغه د مشهور نوم دی. دته سورة اذا جاء نصر الله هم ولکی، دته سورة الفتح هم ولکی ها دغه چې فتح باس ته، دته سورة التوديع هم ولکی دغه چې رخصتی پکې شوی او دا مدنی سورت دی. سبحان الله د هجرت نه بعد چې نازل شي هغه به مدنی، اگر که مدینه کې نه وي. دا خبره خو مخکې ذکر کړو. ولې ته دا خبره کومه؟ دا سورت په مینا کې نازل شوی دی. نو بیا که ځي ته موږ کتی نو موږ وایو چې دا مکي دی، خو مدني ورته ولې وایو؟ ځکه چې د هجرت نه بعد نازل شوی دی. دا سورت موضوع واضحه ده. دا سورت الله را لېږلی او د رسول صلی الله علیه وسلم د عمر په آخرنۍ برخه کې یو خو له زیری ورکوو چې خوشحاله شه، فتح الله در نصیب کړه او خلق جوق در جوق ډلې ډلې په اسلام کې داخلي. دویمه دا چې داسې خبرې ولم ورکو، اشارې ورکړه چې دنیا نه د تلو وخت سته هغه اوس نږدې شوی دی، نو د رب دې بندګۍ له ښه توجه ورکړه. اخرنۍ صورت پوره چې نازل شوی دی هغه دا دی. او د دې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم 80 ورځې په دنیا کې تیرې کړي دي. 80 ورځې، لږ نری اختلاف پکې شته، 80 مشهور دي.
او اخرنی آیت چې نازل شوی دی نو هغه دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله د هغې نه بعد رسول صلی وسلم یویشت ورځې په دنیا کې تېرې کړي دې ته سورة التودیع وایي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته پکې خبر ورکړی شوی دی چې ته د دنیا نه تلو والی ستا نیټه پوره کېدو واله ده هغه حدیث کې راځي که نه چې رسول وسلم خطبه وکړه دا حدیث په صحیح بخاري کې دی او په کې وایي یو بنده له الله اختیار ورکړو چې دنیا غوره کړي که آخرت وي هغه بنده هغه څه غوره کړو چې د الله سره و نو څوک په ژړا شو ابوبکر صدیق رضی الله په ژړا شو ځکه چې هغه پوه شو چې رسول وسلم څوک یادوي ځان یادوي دا شان عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کسان را جمع کړي وي د دې صورت په باره کې تاسو څه وایي اذا جاء نصر الله والفتح عبدالله بن عباس وی هو اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلمه له دا د رسول الله وسلم د مرګ نیټه ده الله ورته ښوولې ده په دې صورت کې الله اکبر نو هغه ورته ویي دا کوم زما سوچ دی او ځکه خو موږ ته کښېنو د ځان سره یعنې هغه وړوکی هلک او کله چې دا صورت نازل شو روایت کې داسې راځي وایي کله چې دا صورت نازل شو په مینا کې نو عمر او عباس رضی الله عنهما په ژړا شو خلکو ترې وژړل خلکو ترې تپوس وکړو وایي ژاړئ ولې وایي فیها نعی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د رسول صلی وسلم د مرګ خبره دی رسول صلی وسلم ته دا خبره ورسېد هغه وایي صدقتما نعیت الی نفسی تاسو رښتیا ووایئ په دې صورت کې الله ما ته زما د مرګ خبر را کړی دی بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح کله چې راغی مدد د الله او فتح مرسته د الله عامه مرسته چې کله د الله راغله په هر ځای کې تا سره مرسته وکړي یو ځای خو نه دی او فتح بیا خاص د مکې فتح الله رب العزت تا باندې دا ورځ راوسته ورأيت الناس يدخلون او اني تخلق لرا چې ورننوزي في دين الله فدين د الله کې افواجا ډلې ډلې نو دا اشاره دې طرف ته چې ستا کار نور ختمېدو والا دی او کم امانت چې الله تعالی درکړی هغه ته ورسو فسبح بحمد ربک نو پاکی بیان و سر دستاینی دربستانا واستغفر او بخن غوار داغنا انه کان توابا یقیننا غتوب قبل انکے دے بخن غوار پاکی وایا د ژوند اخرنی برخه ده همیشه چې لوی عبادت ختم شي که نه الله په اخره کې وایي ته استغفار کوه موږ چې مونځ ختم کړو څه وایو استغفر حج کې الله ویلي فاذا قضیتم مناسککم هلته هم دا ویلي دي ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله او بخنه غواړئ د الله دلته هم الله پیغمبر ته وایي چې لوی عبادت دې سرته ورسو اوس بخنې د الله نه غواړه عائشہ رضی الله عنها وی بیا به رسول وسلم په رکوع کې په سجده کې دا ذکر ډیر وی سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سورة المسد سورة المسد یوسل یولسم نمبر سورت دی او د نازلیدو په اعتبار سره شپږم نمبر سورت دی او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو کنه نو دا د نبوت په څلورم کال نازل شوی دی پنځه آیتونه دي په دې کې یو نوم یې دقه دی سورة المسد بل سورة تبت او سورة اللهب هم دې ته ویل کېږي او دې ته سورة ابي لهب هم ویل کېږي په دې صورت کې د ابو لهب مرګ ته او تباهۍ ته اشاره ده بیا څه مسله دی ورنږدې شو نو وایي په دې صورت کې الله رب العزت د دین د دشمن د تباهۍ زیری ورکړی لوی دشمن ابو لهب او د ابو لهب د ښځې اروا
د ابو لهب د ښځې ام جمیل اروا چې هغه د ابو سفیان خور ده د هغې تذکره پکې هم شوې ده چې هغه هم د دې خاوند سره تباه ده. ابو لهب دا د رسول وسلم تره دی، ګورې ښه خپل تره دی. ابل زمایي که په نسب فخر کوې نو راشه چې سړي نسب درته وښیم، دی خپل تره دی. نوم یې دی عبدالعزا ابن عبدالمطلب، کنیت ابو لهب دی او لهب شغلې ته وایي، لمبې ته وایي، ډېر ښایسته و ځکه به دته خلکو ابو لهب. سبب نزول صحیح بخاري کې دا روایت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې کله دا آیت نازل شو موږ ذکر کړی وانذر عشیرتک الاقربین، او پیغمبر ویروه خپل خپلوان. نو رسول صلی الله علیه وسلم د صفا په دې غونډۍ باندې ودرېدو او دا خپل خلک یې راجمع کړو او دوی ویرول. وی که زه تاسو ته وایم چې دې غر نه شاته یو لښکر دی په تاسو حمله کوي، تاسو یې منئ؟ هغوی هم مني، تاسو چې د دروغ نه دي ویلي. نو زه تاسو یرومه د عذاب نه. ابو لهب ورته وایي تبا لک تباشي لهذا جماعتنا، موږ د دې له راوستو، دې خبرې له تا موږ راوستو. نو ابو لهب سخت دشمنی به د رسول وسلم سره کوله. یو روایت کې داسې راځي، امام احمد راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر دی بازار کې ګرځېدو، سوق المجاز کې، او رسول صلی الله علیه وسلم خلکو ته دعوت ورکو لا اله الا الله ووایه الله به تاسو کامیاب کړي. واذا رجل خلفه، یو سړی پسې شاته روان دی او داسې کاڼي ورسره دي په هغې ولي، او د هغه کاڼو د لاسه د دغه سړي د خپې زخمي شوي دي. رسول صلی الله علیه وسلم یادو او د هغه د خپې زخمي شوي دي، وینه ترې روانه، او دغه سړی په کاڼو یې ولي او دقه وایي یا ایها الناس انه کذاب فلا تصدقوه، دا ګورې دروغجن دی ویې نه منئ. وی ما خلکو ته وایي چې دا چې مخکې روان دی څوک دی او دا شاته چې روان دی څوک دی؟ راوي طارق المحاربي دی. وی خلکو راته وایي چې دا مخې ته چې روان دی د ده نوم دی محمد، او دی ګمان کوي او دعوه کوي چې زه نبي یم. دا شاته چې پسې روان دی دا د ده تره دی ابو لهب، او دی وایي چې دی دروغجن دی. داسې دشمني وه. او د رسول صلی الله علیه وسلم دوه لوڼه ګورې ده په دوو زامنو واده وي چې کله دا صورت نازل شو دی ډایرکټ ورغی زامنو ته وایي جنکۍ پرېږدئ ګورې یعنې زما او ستاسو به ختم. د ابولهب درې زامنو عتبه، معتب او عتیبه. نو عتیبه او عتبه د دې دواړو په نکاح کې د رسول صلی الله علیه وسلم دوه لوڼه وي، دوی پرېښودې. بیا فایده یاده کوي په دې کې د عتبه او معتب د ده په دې زامنو کې دوی اسلام قبول کړی دی، عتیبه نه دی قبول کړی. بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابي لهب وتب، تبا دي شي دواړه لاسونه د ابولهب او تبا شو. خیری دی یا خبر دی؟ الله وی د ده دا لاسونه دې هلاک شي او تباه شي چې دی رسول صلی وسلم ته دا خبره کړي او داسې وشو. سبحان الله، الله به داسې مرض راوستی و که نه په دې جسم کې داسې ګنده دانې راختلې وي چې څوک ورته نږدې کېدی نه شو. نو بیا د شرم د لاسه یې په ډکو باندې او په لرګو باندې داسې ټومبو یې کندې ته ورغوځار کړو او خاوره یې پرې ور واچوه. ما اغنا عنه ماله وما کسب، فایده ورنکړه هغه ته مال د هغه او هغه څه چې هغه ګټلي وو. هغه څه ګټلي وو؟ خپل بچي ګټلي وو که هغه بچو وله فایده ورنکړه، یا شهرت یې ګټلی و، نوم یې و، هغې وله فایده ورنکړه. سیصلا نارا ذات لهب، زر ده چې ورننوځي به اور لمبو والته. وامرأته او خزد دهم حمالة الحطب، چې بارونکي د لرګو ده. خزد ده به هم جهنم ته ځي، بارونکي د لرګو ده. یو مطلب یې دا دی چې دی به یو وجه یې دا دی چې دی به لرګي راوړو، غني به یې راوړي او رسول صلی وسلم ته به یې په لارو کې اچوي. بله دا چې دا چغلخوره وه
نو چغلخور انسان ته هم په عربي کې ویلی کېږي وي دی بارونکی د لرګو دی درېیمه دا چې دا ډېره بخیله او د ځنګل نه به لرګي دا په خپله راوړو نو هغه ګېډی یو پیر چې دی هغه دې مرۍ ته هغه پړی ونښتو دا مړه شوی وایي داسې د دې سره یو ډېر غټ امیل و د سرو ډېر غټ هغې به داسې په فخر سره لاس کېښو وي دا به زه د دې پیغمبر په دشمنۍ کې لګوم فی جیدها په سټ د دې کې حبل من مسد پړی د پوستکي د کجورو نه دی الله رب العزت په د قیامت په ورځ د دې په دې سټ کې یو پړی وراچوي په جهنم کې دې ویلو که نه وي دا امیل به زه لګوم د هغه امیل په ځای به ورته دغه امیل اچولی کېږي سورة الاخلاص خبره به مختصر کو وخت لږ دی او زمونږ قدرمند شیخ صاحب هم راغلی دی هغه هم بیا تاسو ته یو څو نصیحتونه کوي سورة الاخلاص دې طرف ته ګوره ته د اوس نه کله چې شیخ صاحب بیان شروع کړي بیا ورته ګوره سورة الاخلاص سورة الاخلاص یو سل دولسم سورت دی قرآن کې نازلېدو په اعتبار سره دویشتم دی نازلېدو په اعتبار سره سویم دی دویشتم دی د سورة الناس نه بعد نازل شوی دی او د سورة النجم نه مخکې په دې کې څلور ایتونه دي د دې ډېر زیات نومونه دي بعض علما خو یې د شلو نه زیات دي ذکر کړي خو مشهور چې دي که نه سورة الاخلاص سورة قل هو الله احد سورة التوحید سورة الصمد او سورة الاساس اساس بنیاد ته وایي دا مشهور نومونه دي ټول علما دین هم زیات ذکر کوي دا مکی دی بعض وایي مدني دی راجح دی چې دا مکی دی او بعض خو لا دا وایي دا په مکه کې هم نازل شوی دی په مدینه کې هم نازل شوی دی سورة الاخلاص د دې نوم نه پته لګي چې د دې موضوع به صحیح خالص د الله بندگی کول او دغه توحید منل هغه یو کس به دا صورت ډېر وي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې تپوس ته وشو ولې ته دا وې وایي ځکه چې دې کې د رحمان صفت دی او د الله سره د محبت تلاسې ډېر ویل رسول الله سلم وی اخبروه ان الله يحب دې سړي ته ووایه چې الله هم د ده سره ډېر محبت کوي بل روایت کې راځي حبک ایاها ادخلک الجنه ته چې دې صورت سره دومره محبت کوې نو د هغې د لاسه ته جنت ته ننوتې د سورت الفلق او الناس د اخرني دوه چې دي د هغې سره دا صورت په ډېرو ځایونو کې جمع کېږي ګورئ په کوم ځای کې د فرض مانځه نه بعد اذکارو کې سحر ماښام اذکارو کې د شپې چې وده کېږي په هغه اذکارو کې او په دې ځایونو کې دا صورت جمع کېږي دا وایي سره وتر لمونځ کې بعضو روایاتو کې راغلی بعضو کې نور مشهور طریقه څه ده نو بله طریقه کله ناکله د سوره اخلاص سره بارک الله فیک کله ناکله د سوره اخلاص سره د دوه سورتونه ویل اخرني په وتر کې د ثابت دي دا سورت چې دی د قرآن درېیمه حصه ده ثلث القرآن نه صحیح بخاري کې روایت دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه چې یو سړی لګیاو د قل هو الله احد وي په مخه یې وي سحر چې شونو راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې ابو سعید الخدري ورته ووایي چې هغه کس چې دی سوره اخلاص وی د سهاره پورې لګیاو لکه ده ته دا لږ ښکارېدو چې سوره اخلاص کې لګیاو ایله بیله دی وي رسول صلی الله علیه وسلم ورته والذي نفسي بيده انها تعدل ثلث القرآن زما دې په الله قسم دا خو د قرآن درېیمه برخه ده ولې دې ته ثلث القرآن وایي احکام قیسی او توحید او په دې کې توحید دی
سبب نزول ابی بن کعب رضی اللہ عنہ امام احمد دا حدیث راوڑے دے چی مشرکین پر رسول اللہ علیہ وسلم بسرالو یا محمد انصب لنا ربک، اے محمد منگتا دا خپل رب نسب بیان کا. اللہ دا آیت راولے یا دا سورت راولے. عامر بن الطفیل پر رسول اللہ علیہ وسلم بسراغلے وی الى ما تدعونا یا محمد، تمن کم طرف ترابلی؟ اگوتی دا اللہ طرف تا وصفه لنا، دا اللہ سوکتے منگتا ہوا یا امن ذهب هو او من فضة او من حدید، دا دا سرو زرو نجوڑ لے، کدا دا سپینو زرو نجوڑ لے، کدا اللہ دا وسپنی نجوڑ لے. منگتا ہوا یا کنا اللہ رب العزت دا سورت راولے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد توا یا غلائک یودے. تفصیل تا ضرورت نشتی چا منگ دا توحید طول فضائل لتا بیانو. پا تفسیر کی دا ہر ٹکی سر سڑے وضاحتون نشی کولا جی تبا ہر موضوع آلے و دا اول سر ناخرہ پورے بیانے دا خو خبر بیڑی روک دی. خو توا یا اللہ یک یو دے لنڈ دا، یو دے پا ذات کی، یو دے پا صفاتو کی، یو دے پا افعالو کی، نداغ پشان سوکشتی، نداغ دا ذات پشان ذات تا چا دا چاشتی، نہ صفات نہ افعال. اگه یوازی حقدار دے دا بندگی دا لنڈا مانا یک یوازی دے پہر سکی. دیسی ندا لکه سنگ چی نصارا وی چی اللہ دا دریو دریم دے، دیسی ندا لکه سنگ چی مشرکان وی چی دا اللہ سر پلانے و پلانے شریک دے. او دا یو فائدہ دا کہ پدی کی برد طول خبر راجمش دا دی دری معنی دی دی قل هو اللہ احد، دا دی دری معنی دی یو دا یادا. اگر یو دے لا ثانیہ لا دوی مسر نشتی، یو دے بس اللہ یو دے دو نشتی، یو دے عدد یو دے. اللہ یو دے شریک وسر نشتی، دوی معنی دا دا اللہ یو دے برخدار وسر نشتی. ہاں اللہ یو دے تقسیمی گینا رد دے بچا اچھوی دا اللہ بچیشتی نو چی دا اللہ بچے شو خود اللہ نشو کرن نو دا اللہ ایسا شو کرن نو اللہ تقسیم کو اللہ باز اگا بچے شو باز اللہ شو اسی پوشوی کنا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے حاجت دے، اللہ بے حاجت دے. الصمد دا خاص نم دا اللہ دے. ہاں یاد کئی وجود کی فلیس فی الوجود صمد سوى اللہ، دا اللہ نالاو صمد نشتی. سنگا دا صمد یو معنی دا دا چی سچی تی نوزی، صمد آگا چاہتا ہوئی لکی گی چی سچی نوزی، او صمد آگا چاہتا ہوئی لکی گی چی خیٹے نہیں، دن بکی سورے نہیں. اللہ رب العزت نے محتاج دے خوراک تا نسخاک تا. او الصمد پا دی معنی سرم رازی المقصود چی خلق اگتا واپس کی گی بخبلو سختو کی او مصیبتونو کی اگتا واپسی کی. رب العالمین دے پارا دا طولی ثابت تھی، مخلوق طول واپس کی گی چاہتا اللہ تا. لم یلد ولم یولد، نئے اولاد راوڑے دے او نہ پیدا کرے شوے دے. ولم یکن له کفوا احد، او نشتی غلر ہمزولے حسوک، یا نشتی غلر برابر حسوک، او نشتی غلر داغ پشان سوک. کما ترجمہ چیم کیسے ہی دے دا اللہ پشان سوک نشتی، نہ چانا پیدا دے نہ تی سوک پیدا دی. آخرہ کی گورا دا آخرانی درے آیتون چی دی دا دی اولانی آیت وضاحت کی. اولانی آیت کم یو دی فتوجہ سروتا گورے قل هو اللہ احد، صحیح شو کر بے پاگی پسیدہ دی چی اللہ نہ دا چانا پیدا دے او نہ تی سوک پیدا دی او نہ دا اگا پشان سوک شتی. اس کو گو تکی دا کہ اللہ دا چانا پیدا شوئی نو بیا احد نہ دے.
بیا یو دی نه. او که د الله نه څوک پیدا نو بیا الله احد نه دی. پوه شوې پې که نه؟ او که د الله په شان څوک نو بیا الله احد نه دی. دا سورة الفلق به ووایو. شیخ صاحب اجازت دی؟ سورة الفلق سورة الفلق به ووایو، سورة الناس به پرېږدو او مختصر به ووایو، لا ټیم شتي اذان ته، نو به دا به مختصر ووایو. سورة الناس به پرېږدو مازدیګر ته، ځکه چې وخت لګي، بیا دعا شي، بیا ملګري خپل ځایونو ته ځان رسوي، پخلي دپاره روجمات یې تیاروي. سورة الفلق. سورة الفلق یو سل دیارلسم سورت دی، شلم دی په اعتبار د نزول. د سورة الفیل نه بعد نازل شوی دی او د سورة الناس نه مخکې. پنځه په دې کې آیتونه دي. دې ته سورة الفلق او سورة قل اعوذ برب الفلق هم ویلی کېږي. او دې سورت ته او سورة الناس دې دواړو ته المقشقشتین هم ویلی کېږي. هغه دوه سورتونه چې څوک یې وایي نو دی د نفاق نه پاک شو. دا صورت او دا روان نه دی سورة الناس، دې دواړو ته المعوذتین هم ویلی کېږي. المعوذتان هغه دوه صورتونه چې په هغې کې په الله پورې پناه نیوی شوې ده د هر قسمه شر. راجح خبره دا ده چې دا مکی دی. د راجح نه تاسو اندازه ولګوله چې اختلاف دی. بعض وایي دا مدني دی. یاره که د دې فضایل مې درته شروع کړو نو کیدای شي ماښام ته خبره ورسي. دومره فضایل د دې صورتونو راغلي. خو لنډه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي، او دا په صحیح مسلم کې دی، عقبه بن عامر رضی الله عنه ته وی الله په ما داسې آیتونه رالیږلي دي که نه چې داسې آیتونه ما چېرته لیدلي نه دي او داسې آیتونه چېرته رالیږلی شوي نه دي. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم عقبه ته ووایي فإنك لن تقرأ بسورة أحب إلى الله وأبلغ عنده منها فإن استطعت ألا تفوتك فافعل. وی که د دې په شان محبوب صورت الله ته بل نشته نو کوشش دا وکوئ چې د دې د تلاوت د نه پاتې نه شي، تلاوت یې ډېر کوه. نو د دې ډېر فضایل دي. د هر مانځه نه بعد اذکار چې کوم دي پای کې دا ویلی کېږي که نه، سره د کوم صورت؟ سره د سورة الاخلاص. دا دوه صورتونه ویلی کېږي. د خوب په اذکارو کې هم دي. د خوب په اذکارو کې شتي که نه؟ شتي ده. دا ویلی کېږي سحر ماښام کې، سره د کوم صورته؟ سره د سورة الاخلاص. په دې باندې دم هم اچولی کېږي. عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې به کله څه مرض و تکلیف به نو په خپل ځان به یې دا دوه صورتونه ووایي او چوف به یې کړو. دم دغې ته وایي. اجازو مجازو ته پکې ضرورتونه نشته. ښکلې طریقه دا ده چې په کوم ځای دې تکلیف ته علاج کېده او دغه دوه صورتونه ووایي او چوف که انشاءالله الله به دې ښه کړي. بله مسله دا یاده کړئ، دا صورت به ووایي دې پرې منځ کې به دغه مسله راشي. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. توایا پناه غواړم په رب د سبا. قل أعوذ برب الفلق. ووایه زه پناه نیسم په هغه الله سره چې هغه شپه وشلی نو څه ترې راوباسي؟ سحر ترې راوباسي. برب الفلق. او ځکه الله ته ویلی کېږي فالق الحب والنوى. دانه وچوي او دغه شان تخم او دغه شان ځمکه او دغه شان شپه هغه وسیري نو ورځ ترې راوباسي. نو قل اعوذ برب الفلق. زه په هغه رب پورې پناه نیسم چې هغه شپه وشلی نو سحر ترې راوباسي. بلکې فالق کل شی، شلونکی د هر شي دی هغه.
چې ما وساتي د هر قسمه شر نه. د پناه په باره کې خبره موږ په اولني درس کې کړې وه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چې غیر الله ته پناه نشي وړی په هغه څه کې چې صرف پې الله قادر دی. که مخلوق پې قادر نو بیا تې پناه غوښتی شي، لکه تا ته پته وي چېرې دا مخلوق ماله پناه راکولی شي نو بیا تې ته غوښتی شي. من شر ما خلق، د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي هغه هر مخلوق کې چې کم شر دی یا الله د هغې نه مې وساته. دا خلک چې څه کوي او کم شر دوی کې دی د هغې نه مې وساته. دا لنډه خبره ده خو هر قسمه شر دی پکې یاد کړو. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې نه کله چې راخوره شي. ومن شر غاسق اذا وقب، د دې یو تفسیر دقه دی کوم چې ما ترجمه وکړه. الغاسق اذا وقب الليل اذا اقبل، معنا د شر د شپې نه مې وساته کله چې دا تیاره خوره شي، د شپه راولګي تیاره خوره کړي. دې ټیم کې هر قسمه شر چې دی هغه یي. پیریان ومي، دا چې کوم بېلارې خلک دي، نشیان دي، فحش خلک دي، فسق او فجور کې دوی اکثر د شپې ګرځي را ګرځي. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خپل ماشومانان د شپې یو وخت کې ماښام کې دغه ټیم کې بهر ته مه پرېږدئ ځکه چې پیریان خواره شي. نو یا الله ما وساته د شر د شپې نه کله چې خوره شي. او دغه شان چا دا ویلي دي معنی دا چې یا الله ما وساته د هغه شر نه کم شر چې د نور د تورېدو په وخت کې راځي. یو تفسیر د دې دا دی وي الغاسق اذا خسف القمر، کله چې نور عفوا کله چې سپومۍ توره شي، موږ چې وایي تندر ونیوه، کله چې سپومۍ توره شي او رڼا یې ختمه شي نو یا الله بیا ما دغې شر نه ساته. ومن شر النفاثات في العقد، او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. سبب نزول هغه دا دی، یو سبب نزول دا ذکر کی چې یهودیانو کې یو کس به د رسول صلی الله علیه وسلم خدمت کو نو هغه به د رسول صلی الله علیه وسلم نه د هغه دا ویښته پټ پټ وړو چې بیا یې په هغې باندې جادو وکړو. لبید ابن الاعصم یهودي پې جادو کړی او د لبید یو خور و د دې یهودي هغې به دا وی که چېرته دی نبي نو الله به خبر کی، ان یکن نبیا فسیخبر، او که دی نبي نه نو بس دکه جادو به ختم کی. او دا جادو به کوی ته گزار کړی و، الله رب العزت خپل پیغمبر چې دی د دې نه خبر کړی و. او زه پناه غواړم د پوکو د چا نه، په غوټو کې چې پوکي ورکوي د هغه ښځو نه. وایي دې کې اشاره د لبید لوڼو ته ده چې په رسول صلی الله علیه وسلم جادو کړی دی. هغه جادوګرانې وي او هغوی 11 غوټې تړلې وي. 11 الله رب العزت دا 2 سورتونه راولېږل چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د اثر ختم شي. نو په دې کې آیتونه هم 11 دي. ګورئ ښه په دې صورت کې آیتونه څو دي؟ 11 دي. بله مسله دا یاده کوي چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم جادو شوی و هغه داسې یو مرض و لکه په سړي باندې چې مرض راځي، څه عیب داسې نه و چې هغه دې د رسالت خلاف وي او د هغې سره دې ټکراو کړي. دا نه صرف په رسول صلی الله علیه وسلم باندې دومره نری اثر کړی و چې هغه به وایي دغه پلانې کار ما کړی دی او هغه به یې کړی نه و، یا به وي ما نه دی کړی او هغه به یې کړی و، بس نور داسې اثر یې پرې نه و کړی چې هغه په وحي بیانولو کې ګډوډ شوی دی، د دین پر را رسولو کې د هغه نه کمی شوی دی نه. او دا خبرې مخکې تفصیلا ذکر شوي. بله مسله ده چې جادو اثر کوي په اذن د الله سره. دلیل به څه دی؟ د آیت دلیل دی. که چېرته جادو اثر نه کولی نو بیا موږ ولې وایو
چې یا الله موږ د دغه زنانو د پوکو نه ساته. بله مسله دا د نارینو د پارم دی، ولې د نارینو هغه پوکي برابر دي؟ همدغه شی دی، خو اکثر زنانه دا کیسې کوي. نو ټولو دپاره دا یو شی دی. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کي. یا الله وایي ما د شر د حسد کوونکي نه وساته چې کله حسد راښکاره کي. حسد خو دی شر، خو چې کله یې راښکاره کي نو بیا به دې کوشش کوي چې تاله نقصان درکړي. او د حسد په باره کې په ډېرو ځایونو کې تفصیلي خبره شوې ده چې دا ګناه کبیره ده او څومره لوی مرض دی. الله رب العزت دې موږ د حسد نه او د جادو او د کوډ او منترو نه وساتي. انشاءالله مازدیګر چې دی موږ به د سورت الناس ترجمه کوو او تفسیر، او بیا به په هغې پسې اختتامی دعای. رب العالمین دې زموږ نه دا قبول کي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.